د نجونو د ښوونځیو لپاره ښه خبر کله بیرته پرانیستل کیږي او په کوم شرط د ویډیو تر اخره پاتې شئ او په اخره کې مو خپل نظر هم شریک کړئ. له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې پر وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل چې د هیله لري چې طالبان به په دې نږدې ورځو کې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلي ویسټ دا څرګندونې په هغه فورم کې کړي دي چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی. متحده ایالاتو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزۍ وویل چې د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملي کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي. زما په نظر په 1996 کال کې د طالبانو لپاره ډېر اسانه و چې نجونې د زده کړو محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغانو ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ښځو ځواکمنېدل څه معنا. ملاله چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یوه وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او حتی په پټن ځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلي دي او غلي به نه کیني. ملال یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاته یې کړه چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وای، خو د په وینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نه شوې. مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي اوس هم په دې اړه تاسو هم خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو ته خدای پامان.